یو ورځ د خوشحالو د ربه تېره به شي اختر یو ورځ د خوشحالو د ربه تېره به شي زموږ د ټولو غمونه په خندا بدل کړه. سلامونه نیکې هیلې احترامات ستاسو ورور ستاسو ملګری محمد الیاس عجیز یم. په دغه تمه دغه هیله روغ جوړ به یې خوشحاله به یې د ژوند نه به خوندونه مزې اخلئ. د لوی اختر دا غټې خوشحالۍ مو ډېرې ډېرې مبارک شه. حکمت شاه لالا راسره ولاړ دی. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. ستاسو ډېره مننه کوو چې موږ نه تاسو ته تپوسونه وکړو. الله پاک هم خوشحاله کړه روغ جوړ به یې انشاءالله. په کتونکو موږ د لوی اختر ورځ ده د جومات ته راووتو د قربانۍ تیاری به کوو. خو زما دا پیغام دی که چا له په الله پاک طاقت ورکړي د قربانۍ نو غریبانان پکې یاد کوي. ټولو غریبانانو له غوښه ولېږئ رشته دار له غوښه ولېږئ. دویم پیغام مې دا دی چې د کوڅو کې دا لرې او دا کم پړکوسونه او دا کم ګند سړی چې نو دا بې ځایه مه غورځوئ. دې نه بیماري جوړېږي او په دې لارو کې دا ګندونه بیا خلک خیرې کوي او دا داسې ځای ته یوسئ چې هلته محفوظ ښخ کوي. او درېیم مې پیغام دا دی که چا سره چا نه لګي نو هغه لاړ شي او د خپلو مشرانو نه معافي وغواړي. زما له طرف نه د الیاس له طرف نه زما د دې قوم د خلکو د مسلمانانو له طرف نه د لوی اختر مبارکي. که څوک بار وطن کې دي او که څوک په پاکستان کې دي ټولو ته د اختر مبارکي. ډېره مننه حکمت شاه لالا. یو وار بیا مبارک شه. الله دې وکړي چې دغه شان غټې غټې خوشحالۍ زموږ په ژوند کې بار بار راشي. ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله.